د اقرا ماشومې ټول حقیقت راښکاره شو چې د هغې پلار په کومو کارونو کې اموخته دی او ولې یې خپله دغه ځوانه لور په روډونو باندې ودرولې وي او سپېلني پرې خرڅوي. قدرمن دوستانو، په دې ویډیو کې ټول حقیقت درته راښکاره کومه. که غواړئ چې تاسو هم د دغه ځوانې جنۍ اقرا په حقیقت پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو، د دغه جنۍ اقرا د پلار په اړه ویل کیږي څوک وایي چې پلار یې پوډري دی او څوک وایي چې آیسي دی او د خپله لور په روډونو باندې ځای پر ځای درولې وي او هلته سپېلني پرې خرڅوي. دویمه خبره دا چې اصل کې اقرا د کوم ځای سره تعلق ساتي. اقرا د مردان تورو قاسم اصل اوسیدونکې ده. ملګرو، د اقرا هغه ړومبۍ ویډیو چې دا په روډ ولاړه ده او سپېلني خرڅوي او یو ورور راځي او له دې څخه دغه ټول سپېلني اخلي او دې ته وایي چې ته کور ته ځه. له دې نه مخکې هم یو پښتون ورور همداسې پرې پیښ شوی و، دې ته یې پیسې ورکړې وې او دا یې واپس کور ته راغلی وه، خو دا بیا هم په کور کې ننستله او همدغسې به روډونو ته راوتله. کله به یې سپېلني خرڅول، کله څه او کله څه، او دا په کور کې ننستله. قدرمن دوستانو، د دې اصل حقیقت څه دی؟ خلک وایي چې د دې پلار پوډري دی، څوک وایي چې آیسي دی او څوک وایي چې داسې کې او هغسې کې. دا جنۍ دا دویم ځلې ده چې خلک ورته پیسې ورکوي، واپس یې کور ته بیایي او هغې ته وایي چې ته اوس پیغله شوې یې، بهر مه راوځه، نوره په کور کښېنه. ملګرو، هغه کسان چې د دې په پلار پسې خبرې کوي چې دا آیسي یا پوډري دی، نو ماته په دې خبرو کې هیڅ حقیقت هم نه ښکاري، ځکه چې غربت داسې یو شی دی چې انسان نه پوډري څه چې بې غیرته هم جوړوي. نو د الله خاطر وکړئ، په داسې یو غریب او مظلوم انسان پسې ډرامې مه جوړوئ. که د چا هم له لاسه کیږي او یا هم کومک ورسره کولی شي، اډرس یې د مردان توره دی، هلته دې پخپله ورشي، هر څه کومک چې ورسره کوي نو هغوی ته دې په لاس ورکړي.